موږ 100% خپل حق غواړو، 1% هم موږ نه امریکا ته ورکوو، نه خارجي مؤسساتو ته ورکوو، نه د هغه خواستارانو ته ورکوو. موږ غواړو چې زموږ حق خپل افغانستان ته، خپل یو ډالر و خپل حقدار ته، خپل مظلوم ولس ته ورسیږي. خواهش ما از نموز که سرمایه افغانستان است و این حق ملت مظلوم افغانستان است. ایرا برای خاطری که حال در افغانستان امنیت آمده، حال در افغانستان خونریزی، قتل، قتال کلش گم شده. دیگه میخوایم از این سازمان ملل که همی محکمه امریکای نمی امر کنه که همی چیزی که جو بایدن امضا کرده اونمو امنی از این لغو کنه و سرمایه افغانستان باز به مردم افغانستان برگرداند.